ډیوه پتنګ داسې څه خصوصیت او خاصیت درلود چې په تیر حکومت کې 7,000 امریکایي ډالر معاش اخیستل. ملګرو نن په دې ویډیو کې د ملي تلویزیون پخوانی کارکونکي ډیوه پتنګ په اړه داسې پټ رازونه در سره شریکوم چې تاسو به تر اوسه نه وي اورېدلي. نو که تاسو هم غواړئ چې د ډیوه پتنګ په اړه دغه پوره معلومات وګورئ او ځان ترې خبر کړئ نو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیوه پتنګ چې د پامیر پتنګ خور ده. پامیر پتنګ چې د افغانستان په تیر حکومت کې د وزارت اقتصاد یو مهم کارکونکی و چې بیا وروسته په دغه وزارت کې د پوهنتون په جعلي اسنادو ونیول شو او له وزارت څخه بهر شو. ډیوه پتنګ په ار کې د فضلي ګروپ لخوا د 7,000 امریکایي ډالرو د معاش په بدل کې د افغانستان په رادیو ټلویزیون کې مقرره شوه. ډیوه پتنګ ته د ملي تلویزیون لخوا د میاشتې 7,000 امریکایي ډالر ورکېدل او په 1,500 امریکایي ډالر یې د استوګنې لپاره په کابل کې یو ښایسته کور نیولی و چې یوازې د ډیوه پتنګ همدغه 7,000 امریکایي ډالر معاش په تیر حکومت کې د 80 تنو مامورینو د معاش برابر و. بیا وروسته پامیر پتنګ چې د ډیوه پتنګ ورور دی د 10,000 امریکایي ډالرو په بدل کې په افغانستان کې د پیسو د عمومي صندوق رئیس مقرر شو. په سوشل میډیا د ډیوه پتنګ او د هغې د ورور پامیر پتنګ په اړه خلک ډیر زیات پوسټونه کوي او وایي چې دغه دواړه باید محاکمه شي ځکه چې دوی په جعلي اسنادو د افغانستان په تیر حکومت کې لوړې وظیفې کړي دي او ډیر زیات معاشونه یې خوړلي. قدرمن دوستانو تاسو د ډیوه پتنګ په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.